ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس په خپل کاري دفتر کې د سیاحتي شرکتونو له یو شمېر مسؤلینو سره وکتل. په دې کتنه کې ټینګار وشو چې سیاحتي شرکتونه باید هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ د اسلامي او انساني اصولو په پام کې نیولو سره د خپل فعالیتونه ترسره کړي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي محمد الله زرار د بیلابیلو ادارو د امیرینو په شتون کې د سیاحتي شرکتونو له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال له هغوی سره په یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلي زرار زیاته کړه چې له دې وروسته به د ګرځندویو شرکتونو د فعالیت جوازونه د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی امیریت له لارې وویشل شي او مسؤلین یې باید دې ادارې ته مراجعه وکړي. د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس د سیاحتي شرکتونو فعالیتونه د ویزو ترلاسه کولو او بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په موخه د اسانتیاو برابرول اړین وګڼل او ټینګار یې وکړ چې یادو شرکتونو مسؤلین باید خلکو ته شفاف او پر وخت خدمتونه وړاندې کړي او هڅه دې وکړي څو اسلامي او بشري اصول مراعات کړي. نوموړي دغه راز وویل چې د ایران د ویزې لپاره د اضافي فیس اخیستلو څخه باید ډډه وشي او په بلخ کې دې د ځایي ادارې له مقرراتو او لارښوونو سره سم خپل فعالیتونه پر مخ بوځي. په همدې حال کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلینو خپلو فعالیتونو ته په اشارې ډاډ ورکړ چې دوی به د منل شویو اصولو او قوانینو په رڼا کې د ویزې د اجرا کولو پر مهال د سرغړونو د مخنیوي په موخه به خپله څارنه دوامداره وساتي. په پای کې ګډونوالو ژمنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د ورکړل شوو لارښوونو په رڼا کې به هر ډول همکاري کوي او همدارنګه یې ډاډ ورکړ چې دوی به خپل ورځني فعالیتونه د موجوده لارښوونو او مقرراتو سره سم ترسره کوي. د بلخ ولایت د اقتصاد ادارې او خصوصي سکتور غونډه د دغه ریاست د رئیس په مشرۍ ترسره شوه. په دغه غونډه کې چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو مسؤلینو هم ګډون درلود، د کورنیو تولیداتو څخه په ګټې اخیستنې د ټینګار ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې اترې وشوې. د بلخ ولایت په اقتصاد ریاست کې له خصوصي سکتور سره د دغه ادارې د رئیس په مشرۍ غونډه ترسره شوه. د یادې غونډې په پیل کې د دغه ولایت د اقتصاد رئیس مولوي سردار محمد حیدري له خصوصي سکتور سره د غونډې د ارزښت په اړه خبرې وکړې او د تېرې غونډې د مصوبو او اجرااتو په تړاو معلومات وړاندې کړل. نوموړي له کورنیو محصولاتو څخه په ملاتړ د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستنه د هیواد په اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کې د مهم رول لوبولو ترڅنګ د ګڼو کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ځان بسیاینې لامل ګرځي. نوموړي په همدې اساس د هیواد د اقتصادي ودې او له بهر څخه د وارداتو د راکمولو په موخه او دغه راز له هیواده د ځوانانو له وتلو څخه د مخنیوي په تړاو اړینه وبلله چې په رسمي او غیر رسمي لګښتونو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخیستل شي. ورته مهال د بلخ ولایت مقام استازی احمد ولی سنگر او د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې رئیس امام الدین سنای زاده د خصوصي متشبثینو د ستونزو په تړاو خبرې وکړې او د ملګرو ملتونو له ادارو او بنسټونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. له بلې خوا د سراغ تعلیمي او پراختیایي مؤسسې د پروګرامونو مسؤل رضا شاه د هیواد له ملي تولید او یو له مهمو صادراتي توکو څخه چې غالۍ دي د رول او اهمیت په اړه معلومات وړاندې کړل او دغه راز په افغانستان کې د غالیو د صنعت د عصري کولو او دغه صنعت د پراختیا په برخه کې هر اړخیزه معلومات وړاندې کړل. ورته مهال د اویک مؤسسې مسؤل احمد مسیح عظیمي د خصوصي سکتور د ودې په برخه کې د دغه مؤسسې له فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې بالاخره دغه غونډه د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په موخه له هر اړخیزه خبرو اترو وروسته یاده غونډه پای ته ورسېده. په بلخ ولسوالۍ کې د بهاودین ولد اړوند د سباندې 3 کیلومتره سړک د جغل اچونې چارې پیل شوې. دا پروژه چې شاوخوا 3 میلیونه او 500 زره افغانۍ لګښت به پرې راځي د بلخ ولایت د کلیو پراختیا ریاست تر څارنې لاندې د اکتید دفتر په مالی ملاتړ او د ځایي خلکو په ګډون پلي کیږي او ټاکل شوې ده چې په 2 میاشتو کې به بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په بلخ ولسوالۍ کې د بهاودین ولد د سړک د جوړولو کار د کلیو پراختیا ریاست لخوا د اکتید دفتر په مالی ملاتړ او د ځای خلکو په هڅو وپیل شو. ټاکل شوې ده چې په دغه څه باندې 3 کیلومتره سړک به د شاوخوا 3.5 میلیون افغانیو په لګښت سره جغل واچول شي. دا سړک ډیر یو حیاتي سړک دی. په دې سړک باندې د دولت آباد خلک هم رفت آمد کوي او ډیر کلي باندې پراته دي. دا سړک 3020 متره اوږدوالی لري او 15 متره بر لري. په دې کې په نظر کې نیول شوي دي چې 15 سانتۍ سبیس جغل واچول شي او 15 سانتۍ برسکوس جغل واچول شي. تقریبا 20 قراره انشالله برشان آسایش ایجاد میشه و ولی راه عبور مرورشان بهتر میشه و ایرا تمویل کننده مالی از این دفتر اکتید است. انشالله که ما تعهد میکنیم که قسمی که ما برای ما نقشه داده شده و از تمام کارهای معیاری که اینا در نظر گرفته بودن، مواد همو جغل یا بسکورس هر چیزی که اینا در نظر گرفتن، انشالله ما در صورت معیاری کار میکنیم و مدت پروژه را خب برای ما 2 ماه تعیین کردن و طبق پلان ما انشالله تا 50 روز آینده ایرا به بهره برداری میسپاریم. د بلخ ولسوال په تیرو وختونو کې د دې سړک خرابوالی د یادې ولسوالۍ د خلکو یوه له لویو ستونزو څخه ګڼي او زیاتوي چې د دغه سړک جوړول کولی شي تر ډیره په دې برخه کې د بلخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې حل کړي. نو واقعا دلته مشکلات بیخي زیات وه، که د وخت ژمي کې او وخت واورو بل کې خو بیخي د موټرو دغو مشکلاتو بیخي موټرسایکل و دا کوچني وسایل خو بیخي هېڅ راتلای نه سوله، په ډېر سخته راتلل. نو دا موټرو کې به نو دونې وس به نه و چې اوس به څوک موټر که شخصي کرایه کې هغه خپل مشکلات حل کړي. واقعا مشکلات زیات وه. الحمدلله بس دا کار د خیره شروع کېږي او دا ولس دی، دا مسؤلین دي کلي دي، ټول کارګرداران دي، اوس سپین ږیري دي، نو په دې باندې ډېر خوښ دي. لبیک وایي، هرکلی وایي، نو موږ هم هرکلی وایو. ورته مهال د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سړک جوړول یو بیړنۍ اړتیا ګڼي او د بلخ د کلیو پراختیا ریاست او همکارو ادارو له هڅو ستاینه کوي. دوی دغه راز ډاډ څرګند کړ چې د یاد سړک په جوړولو کې به هر ډول همکاری کوي. بسیار مشکلات ها است. در بین بوادین بسیار خراب است، بسیار موترهای مردم میمونه. شکر خداوند امارت اسلام میره نگیره که میره جور کنه و ما خوش هستیم. سال 15 قریب په دې پرتې دي، ولیکن دا اوس فعلا ته ولاړې دا سړک ته اخر اندازې هم داسې ده او فعلا ډېر خوشحاله یو چې د هدایت د خوا نه او دې ته نظر شوی ده او موږ ډېر خوشحاله یو، هر همکارۍ ته ورته آماده یو. مریض ما تا بلخ ما آمده نمیتونستیم، سرک ما بدر خراب بود، جرد بود، جوی بود، بدر بسیار ما دست سرک با تکلیف بودیم. یعنی شکر که از طرف ولسوال صاحب از طرف حکومت امارت اسلامی ما بسیار خوش هستیم که سرک ما را جوړ کنه که مشکل ما حل شوه. ما دست مشکل بسیار بازار بودیم. د یادونې وړ ده چې دا سړک د بلخ ولسوالۍ شاوخوا 20 کلي د ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي او یاد سړک د دې ولسوالۍ یو له ګڼې ګوڼې لارو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.